الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد. نننی نشست کې څه رسم رواج چې څنګه معاشره کې اکثر اوس خو الحمدلله ډېر ختم شوي دي، خو بعضې خلک اوس هم به د غمونو کې ښادو کې رسمونه رواجونه هغه کوي چې هغه ټول د هندوانو دي. اول خو یو مسله ده، هغه دا ده د دې سود متعلق یو کس هغه بینک کې پیسې کېښودې دي او هغه پیسې راواخیستلې او د سود هغه خلک ورته منافع وي، دا منافع نه دا سود پې راځي. اوس دې پیسو سره به څه کړي؟ دا خو ګند دی او سود خو حرام دی. نو دا به چېرته په لاره لښتي کې ولګوي یا دغه شان یو غریب ته هم ورکولی شي، خو د ثواب نیت په نه کوي. ځکه بعضو فقهاو لیکلي دي که د ثواب نیت یې وکړو دا سړی د کفر وکړو، ځکه چې حرام څیز دی حلال وي او په هغه د ثواب هغه نیت وکړو، نو د ثواب نیت په نه کوي، به صرف داسې وي چې یو ګند به ماته ځان خلاص کړو. دا مسله. دویم نمبر دا د دې رسم رواج متعلق بعضې خلک د ناویګانو سره لاټین بل هغه وړي. نو لاټین خو اور دی، اور یې ورسره د دې ځای نه هغه روان کړو. نو دا د ښځو د کتاب مسله ده، شریعت کې د دې څه ثبوت هغه نشته دی. دویم قرآن کریم ورسره کیدي، نو قرآن کریم خو د برکت نه څوک انکار نه کي او یا قرآن ځان سره وړل یاره دا د دې کور وځي، د دې کور نه خو دا یوازې به دا یو پیره خو نوځي، نو کله هم دا وتلې ده. نو قرآن وړل خو جایز دي، خو زمونږ عام معاشره کې چې کله ډولۍ هغه ځي نو قرآن کریم وروسته ناوې سره پروت او وروسته ورپسې ډولکي او ټنګ ټکوري، نو دا د قرآن بې ادبي ده، بې حرمتي ده. نو دې له کتل پکار دی. دا رسم رواج دی، دا د زنانو هغه فتاوه کې دا مسایل دي. نو معنی دا چې دا مې خوشطبعې د وجې وي د زنانو فتاوه کې خدا د ښځو د ځان یو رسم رواج هغه جوړ کړی. او دریم نمبر دا چې کله دا ناوې کور ته هلته ورسي غنم روالي، اوربش روالي غلبیل کې او په شا باندې هغه اولي، دا هم ټول رسم رواج دی. او رسم رواج څه کې چې د غلې بېعزتي هم وکړه، خلک پې پرېږدي او بیا وایي دا ښي طرف ته وله بل طرف ته وله غلبیل کې واچوه، الله به ړومبې بچې درکړي. بچې خو دا خو په دې باندې نه دی، هغه د رب العالمین د طرف نه سټله فیصله ده، که قسمت کې الله تعالی به ورکړي که نه به نه وي. او بله مسله ده زموږ د معاشره کې دا هم د ښادو کې یو رواج دی، په پالنګ باندې الګ خېجي او د سخر په کور کې ته لباس لري کړي، دا ټول د هندوانو رسم دی. نو لہذا اوس خو الحمدلله ډېر ختم شوي دي، خو بعضې خلک هغه اوس هم دې مصیبت کې اخته دي، دې نه ځان بچ کول. او بل وي دا اوربل دی، اور معنا دا اوربل معنا اور بلولو، نو چې دې ورکه د دې ځای نه اور بل کي او هغه هم ورکه د هغه غاړې لاټین هم اور بل لوړي، بس کور کې بیا اور کروي. نو دا ټول د هندوانو رسم رواج دی. دا د تختې دا حلوا دا ګوره ما خپله مشرانو نه تپوس کړی چې کله هندوانو دلته د وطن کې پاتې شوي دي مړی به یې سزول، په تخته به یې واچول، بس به دې حلوا به یې راباندې کړو او داسې په ښه کي چې ماشومان هم بیا نه خوري، سارو ته اچي. نو د الله بنده خیرات کوي، نو ښایسته خیرات پکاري او خاص د دغې موقع سره دا تړل نه پکار. دا د هندوانو رسم او رواج دی. یو ملګري تپوس کړی دی آی په ټي وي باندې تلاوت هغه جایز دی که نه؟ نو تلاوت خو په هر څه باندې جایز دی، خو اوس د دې لپاره دا ثابتولو د حضرت خبره شهیدري صاحب دامت برکاتهم ای به دا خبره ډېره کوله، وي د معمولي څیز د وجې را باندې غټ خر او دجال حلالی، نو ته به وایې چې یاره تلاوت خو به دې جایز دی، اوس که دوندونی مخې له رال نو ای سره به څه کې هغه بلا پې راله. نو دا ټي وي کور کې ساتل او بیا کتل او بیا دا بانه ورته جوړول چې یاره مونږ پې تلاوت دپاره نور دغه شته که نه قرآن کریم ګوره یا دغه شان په بل څه باندې هغه اوره. او بل یو رسم رواج هغه دام دی د مړي چې کم کمره کې هغه ولامبولی شي، بعض ځایونو کې هم مردخانې وي یا کم کور کې هغه ولامبول شي، هغه کمره کې څلوېښت ورځې هغه ډیوه بلئ. هلکه دا ولې وي روغ دلته کې راځي چې رڼا یې ورته، دا دی چې په لاره باندې نعوذ بالله را روانو، یعنې راتګ دا ثابت نه دی. بعضو خلکو هغه لیکلي دي، خو د مړو د روحونو ارواحو راتلل دا ثابت نه دي او دوی ورته بیا دا بانې جوړوي چې دلته کې رڼا وي. اخري مسله دا ده چې کله اذان وشي نو دا زنانه فوراً هغه مونځ ورسره شروع کړي. نو جواب دا دی د مؤذنینو ته د خدای او د رسول خاطر پکار دی چې د ماښام خو زه اسم فکس ټیم وي، خو د ماسخوتن ټیم اکثر لا وخت داخل نه او بانګونه لګي او زنانه پې هغه مونځ کوي. نو ګوره بانګ سره هغه مونځ تړل نه لري، مونځ وقت پورې خاص دی چې وقت داخل دی مونځ دې کوي، نارینهو نه یې تپوس کړي. نو دا ضروري څه مسایلو پکې هم ذکر شو او دغه رسم رواج نه دې نه د الله تعالی موږ تاسو ټول هغه بچ وساتي.